کوم چې هغه حج پروازو کې هغه یو د لیبیا امیر قذافي وګڼه هغه جاز چې یو پیر پاسې ده او بیا چې دینو د په کاغذونو یا پاسپورت کې څه مسله وه او هغه جاز لاړ بیا پکې څه خرابي راغله هغه واپس ایرپورټ ته راکوز شو دوباره بیا هغه جاز چې دینو هغه پاسې ده او بیا چې دینو دوباره راغی ایرپورټ ته دوباره او کله چې دا امیر قذافي دی ځان سره وخېجو نو هغه چونکې د حج په دې ورځو کې ډېر زیات مشهور شوی او الته کې څومره عرب وزرا دي هغوی سره ملاقات هم کړی دی او ډېر زیات چې دی نو په عرب میډیا باندې په دې باندې ډېر زیات مشهور نو اوس خلک چې کم دی نو بیا ورته نور څه نه میلاوېدل نو د حج نه بعد چې کم دی نو دا دروغ یې شروع کړه و یاره هغه امیر قذافي چې وبس وي هغه خو په حج کې چې دی نو هغه وفات شوی دی بس الته کې جنازه مو شو داسې او داسې او دا خبرونه خلکو چې دی نو دا باقاعده د هغه تصویر چې دی هغه به ورکړی او په هغې باندې به غټ غټ لیکلي وو انا لله و انا الیه راجعون او باقاعده الله بندګانو انګلیش کې به مو سره لیکل کړو په عربی کې به مو سره لیکل کړو خلک خپه شو چې دا وګوره دې انسان کې خامخا څه چلو بیا خلکو په هغې باندې خپلې تجزیې هم کولې چې په ده کې خامخا څه چلو چې الله خپل کور ته وغوښته او هلته کې په خپل کور کې حج کې د ګناهونو نه مکمل صفا که توبې الله ته وویسته او بیا الله د هغه مرګ هلته مقرر کړو او دی بیا هلته کې وفات شو نو خلکو په هغې باندې بیا تبصرې شروع کړې په دې کې خلکو په هغې باندې تبصرې کولې لګیا چې دا وګوره دا هغه مرګ ته پسخېدلم او چا به سوی او چا به سوی په دې کې هغه په عربی کې یو ویډیو چې ده نو هغې جاري کړه او هغې کې وویل چې الله بندګانو زه خو ژوندی یم دا خو چا دروغ ویلي دي او زما په تصویر باندې بس دروغ لیکلي دي نو دا لکه دا چې چا کړي په ړومبۍ پیره باندې دې به الله له څه جواب ورکوي د هغه په کور والا باندې به په لیبیا کې څه تیر شوي او په خپله چې یو انسان ته پته ولګي چې یاره زما د مرګ خبرونه چلیږي په میډیا باندې دغه ټایم کې به د څه کیفیت وي دا څو پیرې زمونږ د دې مشرانو په باره کې د خلکو داسې وکړو مکی صاحب چې زمونږ دی د هغه په باره کې څو پیرې د خلکو دروغ جوړ کړو هغه وفات شوی دی هغه په خپله راغی ویډیو به جاري کړه نن سبا داسې دور راغلی دی چې ته به په خپله راځې او وی به چې یاره زه خو ژوندی یم او زه مړ شوی نه یم د هغې دپاره به هم ته په میډیا راځې او ویډیو به جاري کې دا الله دې زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي د داسې دروغو نه داسې قسمه دروغ صراحتا دروغ په یو انسان باندې یو مسلمان مړ کول او د هغه د مرګ خبر د داسې د هغه کور والا ته دا خبر ورسي او د هغه پکې والدی د هغه پکې کور والی د هغه بچي د هغه رشته دارانی او یکدم په هغې باندې څه چل وشي زړه هارټ اټیک ورته وشي او په دې خبر سره هغه د دنیا نه لاړ شي نو بیا دا مړی چې کوم وشو دا خو هم د ده د دروغو د وجې نه وشو نو دا هم د ده کاتې ته راغی الله به د ده د قیامت پر ورځ بیا د دې تپوس کوي او که نه به کوي په دې څیزونو کې ډېر زیات احتیاط کوئ ګوره زه یو پیره بیا تاسو ته وایم په دې څیزونو کې انتهایي احتیاط کوئ ګورې ښه